السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان. په ریسیټ چې تاسو ته دا کومه ویډیو ښکاري دا د بیګاري سته په فیسبوک باندې ډیره زیاته په وایرل کې روانه ده. دا د انډیا جینۍ ده، یونیورسټۍ کې دا سبق وایي او دا مسلمانه ده. نو دا د خپل یونیورسټۍ ته راله دی دا حجاب په سر کړی دی. نو کم د یونیورسټۍ کې چې غیر مسلمه کسان دي نو هغوی احتجاج کړی دی چې څومره مسلمانان جینکۍ راځي نو هغوی به وداوټ حجاب راځي، دا حجاب به نه تړي. نو په دې باره کې دا احتجاج نو چې کله د خپل یونیورسټۍ ته راشي که خیلم راځي خپل موټرسایکل ودرئ نو دا راشي د خپل یونیورسټۍ ته ځي نو چې څومره غیر مسلمه کسانو احتجاج کړی دی حجاب باره کې نو هغه دې پسې راشي د دې نه دا حجاب لرکوي نو دا وله باقاعده وز ورکړي نری تکبیر الله اکبر چې دا وایي زه مسلمانه یم او انشاءالله دا حجاب چې زما وي نو دا به زما نه لر کېږي او نه تاسو زما نه لر کولی شئ. نو دې خور ته زه سلام کوم، د دې جرت ته زه سلام کوم ځکه چې دومره سپي دې پسې شاته روان دي. دا غیر مسلمه چې دي دا ټول سپي دي، سپي دا دې پسې شاته روان دي او دا ایک یوازې جینۍ ده او الحمدلله د کلمې طاقت ورسره دی. نو دا روانه وه او بیا هم ترې لاړه خپلې یونیورسټۍ ته. دې خپل حجاب لر نه کو او نه د دوی دومره زور و چې په دې باندې حجاب لر کو. نو زما صرف دا یو وړوکی غوندې خپل پاکستانیانو چې څومره جینکۍ دي هغوی ته مې دا یو وړوکی میسج دی چې تاسو صرف او صرف پرېږده چې تاسو په خپل ټیک ټاک باندې فحاشي پھیلاوئ. لکه انډیا یو غیر مسلمه کنټري ده، هغې کې څومره فحاشي ده په خپله اینۍ او بیا هم پکې الحمدلله اسلام هم پکې شته دی، مسلماني هم پکې شته دی. خو پاتې شوه زموږ په ملک کې، زموږ ملک هم شو که مسلماني شته خو لکه دا یو مسلمان ملک دی. دې ملک کې جینکو له دا نه په کار چې आवाज کوي میرا جسم میرا مرضی. نو میرا جسم میرا مرضی جینکو دا صرف او صرف ستاسو دپاره یو سبق دی. هم خوښه شوي خپلو ملګرو سره یې شیر کوئ، پیج فالو کوئ او چینل سبسکرایب کوئ. د لوی الله په امان.